دا خو زما کور دی ښځې زه راغلم دا لا څوک دی ای غوږو په غوږونو کې خو ماته تلې او چپ شه تا ته نه کارېږم ټوکې کوم داسې دي او ودرېږه غورځېږې دې خوا شه چړي دي ځان خوږې مه کوه ځان سوځې څکې لکه ډوبېږې څکې راغورځېږې لیونیم کړم ظالمانو راشه دې خوا ودرېږه داسې دي سپېږمو کې ګوتې مه وسه به دې پکې وچیچي اوهو دا خو غټ سیلاب راغی کېنه لکه دې خوا شه لکه بچه لکه وای راشه ښځې دا بچي دې رانه کورې کا ما ته چا وې چې واده کوه بیا مې توبه ده وای هلو خرش ولې څه وچیچلې اوه جرلنډو خوب مې ولیده زه پکې د بچو پلار یم خرش زه ستا د بچو ماما شومه زیرې مې در باندې لاندې ما ته به ماما وایي اوهو خوب مې لیدلی و څه په رښتیا خو نه و د ماما بچیه بس دی یخې کړې جرلنډو ښځه راته یادېږي یا قربان د جینۍ مینه ته هلک سره وي د بوډۍ مینه ته پالک سره وي ځکه ښکلې نه وم نو بیا هلمه جدا که او مړه یو طرف ته ګل کېده او بل طرف ته ماکه چپ شه د دې خوب د معنې تپوس وکړه د چا نه خرش ستا د خوب معنی دا ده مړه چې زه ستا د بچو ماما جوړ شوی یم او ته د خپلو بچو ډیډي خو زه به ستا بچي په ټانګه کې سکول ته بوځم داسې ګوره اس په دې ټیزه نه ده ډېره چیرې مه لګوه سم د مزغو چینجې ظالمه هی جرلنډو ډېره مسافري مو وکړه چې لا زه کور ته لاړ شم او بچي مې شوي او را منډې کړي چې هله ډیډي م راغی او زه هم ور منډې کړم او په غېږ کې راونیسمه تا ډیډي به داسې نو زما په خیال ستا د غولو نه د روشنۍ کارتوس جوړېږي ولې زه به ډیډي م او زه به انکل او زه به دا شاړو میلو ګپ لګوم جي ګپ لګوم کلې م راورسېده راځه دا چرخ کته راکوزه که هلو السلام علیکم هلو خرش مبارک شه درې بچي دي یو ځای شوي دي وای خرش ولې نن دې بیا په تندي 12 بجو دي زما په خیال چې بیا د نیټورک بیزي دی د شون پړک بچي خوب دې رښتیا شو د یو په ځای د 3 بچي شوي دي 1 کیلو مټۍ خو راواله که نه ما تیرا سره نشته شون پړکه ته خو چې څوک ووینې نو شته شخون ورته بند کې ډېره بېکاره خوله دې ده ستا دا خوله د مټیای د خوراک نه ده او زه چېرته کور ته د پیشتري ساګ یو څه وخوره ستا زامنو له مې نومونه کېښودله چتې پتې او په خټه کې نښتې چرې دا لا څنګه نومونه دي